السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د یو چا څخه په مجلس کې باد پرې سي، نو بیا د خلک ورباندې خاندي، هغه له باد ځینې وولېږي. په پښتو کې خو بل نوم هم لري، هغه څه بې ادبي ده، نو د خلک ورباندې خاندي. محترمه ده باد اچول که داسې په ناپامي کې ځینې ووځي، نو بیا ما ورباندې خاندي، ځکه د عبدالله بن زمعه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل ولکه د یو چا څخه باد پرې سو چې په عربي کې ضبطو ورته وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي مه پر خاندئ، پټ یې کړئ. نو امام نووي رحمت الله علیه مبارک وایي د یو چا باد که دې واورېدی نو بس ځان پر واچوه، داسې ځان واچوه چې ما ورکه یو شی لا اورېدلی. دا د حسن ادب د معاشرې هم دا دی. نو دغه رنګه روایت صحیح البخاري رقم د حدیث 4942 کې ذکر کړی دی. او دا چې د بعضو خلکو عادت وي لکه پنجابیان یا د هندوستان بعضې خلک، نو دا عادت یې نه جوړېږي، ځکه د قوم لوط متعلق په سورة العنکبوت کې په 28 آیات کې د دې بیان الله جل جلاله کوي چې دوی داسې بد اعمال درلودو. نو له هغو اعمالو څخه یو دا و چې په مجلس کې بیا ډنګ سو باد بیا واچوو. فتح القدیر جلد 4 صفحه 215 کې شوکاني دا خبره ذکر کړې ده. او دغه رنګه تفسیر ابن ابي حاتم جلد 18 صفحه 425 کې، او دغه رنګه تفسیر ابن کثیر جلد 6 صفحه 200 کې دې ته پر وضاحت ورکړی دی. او دغه رنګه تفسیر القرطبي د سورة العنکبوت، نو دوی به دا بادونه غورځول. نو دا د مروت څخه خلاف کار هم دی. مروت هم دا دی چې سړی باید باد نه کړي پرې. مړانه هم دا ده چې سړی له دغه شیانو څخه اجتناب وکړي، ځکه په مکارم الاخلاق جلد اول صفحه 484 کې وایي چې له هغه شیانو څخه باید سړی اجتناب وکړي چې هغه په جامعه کې بد وي، په جامعه کې په سړي باندې څوک خاندي. او دا چې په هند کې رواج دی یا په هند کې دا کارونه کیږي، هغه وایي د دې طبیبانو دا خبره کړې ده چې دا باد په نس کې پرېښول جمع کول دا ډېر مرضونه پیدا کیږي، دی په ځان کې عیب نه بولي. محاضرات الادباء جلد اول صفحه 415 دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. او دغه رنګه په عمومي ماضیاو کې یعنې په نورو امتو کې مخکې تر اسلام په هغو کې هم دا باد اچول بې حیاګلوي وه. نو د دې سره اجتناب وکړئ. که د چا پر معده درد وي، بادک شی یې خوړلی وي، ګندنه یې خوړلی وي، ګوبه یې خوړلی وي، نو هغه دې بیا د مېلمنو مجلس ته نه راځي، هېڅ څه دې ګوښه کېږي، هلته دې کار خلاصوي، بیا دې راځي. او صحابه کرامو چې به دا حاجت ته تلل ډېر به لرې تلل. دا مړان او مروت ته چې په انسان کې راسي، دا بعضې پنجابیان خو داسې وي ډنګ بس کار خراب سي. په دا دوبي کې پنجابیانو کار کوه په مدرسه کې، نو بیا دوی لاندې پرېوتل، طالبان لوړ د مسجد پر چت پرېوتل، طالبان ورته لازي هلته لوړ بېدېږي. لطیف بایي خورا ښه اخلاص هم لري. له پنجاب یې ما ته د سرسام تېر لا وړي وو، هغې ما پیر صاحب ولي خورا عقیده راته خلاصه ده. بیا خو دلته څه نصیحت هم ورته وکړي، موږ لمونځ شروع کړه. نو ګوره اوس پې کوي که بې نه کوي، په هغو ورځو کې خو یې لمونځ شروع کړي. نو ده خندل ویل یا لوړ موږ نه بېدېږو، زموږ څخه بادونه پرې کېږي، بیا ته یې راباندې خاندي. لاندې قرآن دا ګرمۍ ته پراته وه، پر چت باندې شا واچلېدله. نو په کم قوم کې چې بیا عیب نه وي، لکه پنجابیان یا هندوستان خلک، نو چې هغه اوس په څه وجه عیب نه دي، په هغو کې بیا دا ټیغ عیب دی، ټیغ هم عیب دی، دغه بلاوالی چم هم عیب دی. له دواړو څخه اجتناب وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.